السلامونه نیکی هیله احترامات ستاسو ورور ستاسو ملګری زبیر ارمانی یم د یو نوي ویډیو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو چرته چې یې خوشحاله او آباد اوسئ. امید کوم روغ جوړ او د صحت په جامو کې وئ. د یو ملګري فرمایش دی، هغه وایي چې یاره مونږ ته د شهنشاه باچا د غزلو نه سر ریکارډ کا په سلو موشن مهرباني به وي. دا د هغه دپاره نن ریکارډ کوم. امید کوم چې خوښه به شي. نو ملګرو ویډیو سکیپ کوئ ما، ویډیو پوره ګورئ او لایک کمنټ او شیر دا مه هیروئ، ځکه چې مونږ هم په دې مصروفه وخت کې ستاسو دپاره ټیم وباسو، تاسو له ویډیو جوړو. نو تاسو له هم پکار ده یو ښکلې غونته کمنټ لایک او شیر ضرور راکئ. نو راځو غزل طرف ته. آزاد کټنه بهیر ویراک دی او د هغه غزلې خو ټولې ښکلې او خوږې غزلې دي. داسې به دې مختلف قسمه رالو یو یو غزل دی چې هغه ډېر په زړه پورې دی او ډېر چلېدلی غزل و. ستا کلي ته اشنا ستا د لیدو دپاره راغلم. نو راځو غزل طرف ته. آزاد کټه بهیر ویراک دی. ملګرو روبایي پکې ستاسو د زړه پورې ستاسو د خوښې پورې کار دی چې کومه ورته کولی شي او کومه د باندې خوږه لګي. دا چلتی دادرا کې ټیمپوی دی. کلی تاشنا ستا د لیدو دپاره راغلم، لمبو ته ډېر په شوق د سوځېدو دپاره راغلم. ستا کلی تاشنا ستا کلی تاشنا ستا د لیدو دپاره راغلم، لمبو ته ډېر په شوق د سوځېدو دپاره راغلم. ستا کلی تاشنا بدل شوی چې دیس خبرانغه، ما ویل گنی بدل شوی چې دیس خبرانغه. ما ویل گنی بدل شوی چې دیس خبرانغه، ما ویل گنی بدل شوی چې دیس خبرانغه. د دغه ظالم شک دوره کېدو دپاره راغلم، لمبو ته ډېر په شوق د سوځېدو دپاره راغلم. ستا کلي ته اشنا ستا کلي ته اشنا ستا د لیدو دپاره راغلم، لمبو ته ډېر په شوق د سوځېدو دپاره راغلم. ستا کلی تاشنا ستا کلی تاشنا ستا کلی تاشنا. دا ول ملګرو فاست موشن سلو موشن ورته ګورئ.
دا به چور خې دی دا دوباره د خطو دپاره به خامخا یې ستا کلي ته اشنا ستا د لیدو دپاره راغلم لمبو ته ډېر په شوق د سوځېدو دپاره راغلم ستا کلي ته اشنا دا پیسته بګي الطاف استاد هم غوولې دی ګنې بدل شوې چې دې خبره نغې ګا باندې به ودرېږئ ما ویل ګنې بدل شوې چې دې خبره نغې ما ویل ګنې بدل شوې چې دې خبره نغې دا دې ووې بیا پسې چورخې ګنې بدل شوې چې دې هیڅ خبره نغې ما ویل ګنې بدل شوې چې دې هیڅ خبره نه کټم پاتې کېدی ما ویل ګنې بدل شوې چې دې هیڅ خبره نه دا زیمه غستې شي دا زیمه غستې دا مغستې شي لکه خپل ځي ته واپس تللی ما ویل ګنې بدل شوې چې د هیڅ خبره نغې ما ویل ګنې بدل شوې چې د هیڅ خبره نه د دغه ظالم شک د ورکېدو دپاره راغلم لمبو ته ډېر په شوق د سوځېدو دپاره راغلم ستا کلي ته اشنا استای شوه اوس پیسو
همدا و ملګرو سلو موشن امید کوم ویډیو به ستاسو خوښه شوي خوند به م ترې اخیستی نو د راتلونکي ویډیو پورې مال اجازت راکئ په لوی الله م سپارم د الله په امان